لر او بر تړون وحدت یو وحدت پښتون وحدت لر او بر تړون وحدت یو وحدت پښتون وحدت لر او بر تړون وحدت. تقریبا په 50,000 نه زیات سکیورټي فورسز په شمالي وزیرستان کې موجود دي. شمالي وزیرستان دومره علاقه ده، وړوکې لګه 50,000 کسان په دې کې دلته په سکیورټي په ډیوټي دي او په دې کې د 500 ټارګټ کیلینګ یا هدفي وژنې چې موږ ذکر کوو، په دې کې د نن ورځې پورې د یو کس هم معلوم نه شو، د یو کس هم ګرفتار نه شو. هېڅ اندازه هم ونه لګېده چې آیا دا څوک و، د کومه نه راغلی و، په کومه لار لاړو. بل طرف ته پوزیشن دا دی چې په هر غره باندې سکیورټي فورسز مورچې جوړ کړي دي. په 2-3 کیلومیټر بعد چیک پوسټ دی. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه ناصر داوړ په پروګرام چاپیرچل کې درته هرکلی وایم. ګرانو کتونکو، نن موږ سره میلمه دی د شمالي وزیرستان ایجنسۍ د شمالي وزیرستان ضلع سره تعلق دی میر کلام وزیر، کوم چې د صوبایي اسمبلی غړی دی. په اولني ځل چې په خیبر پښتونخوا کې دا علاقې دا فاټا چې کومه مخکې وه هغه ځم شوې، نو دی هم ایم پی راغلی دی. موږ دا خبره اورېدلې ایز ا جرنلیسټ ایز ا ریپورټر چې دا علاقو کې امن و امان ځکه نه راځي چې دا د صوبې سره نه دي، صوبې ته راغلی. په دې علاقو کې ځکه محرومي ده چې دا صوبې سره نه دي، صوبې ته راغلی. خو اوسه پورې که موږ د امن و امان او ترقۍ ته چې کوم هلته وضع ده هم هغه د امن و امان صورتحال هم هغسې ده، او د ترقیاتي منصوبو یا د سکولونو، هسپتالونو، د کالجونو یا د یونیورسټۍ، خو نشته پکې یوه یونیورسټي ده چې دلته جوړه کړې پېښور سره، هغه کردار یا هغه کار ونه شو چې کوم د دې ورد به کېدو، ذکر به کېدو. امیر کلام وزیر نن سره موږ میلمه دی موږ سره په دې نشو کې، او دنه به موږ تپوس کوو چې دا اوسه پورې دا محرومۍ ختمه ولې نه شوې، د دې په شا کومې داسې کیسې دي. امیر کلام وزیر صاحب درته هرکلی وایم او خوشحاله اوسئ چې موږ ته د وخت راکړو. ستا په خیال کې اوس پورې چې دا کوم علاقه ده د موږ د خیبر پښتونخوا د مرج ایریا چې کومې دي د خیبر پښتونخوا سره انضمام هم وشو، تاسو پکې ایم پی ګان هم راغلی سته، داسې څه خاص کارونه مې وکړل چې ته لکه ایز انسان، ایز ایم پی نه ایز انسان ته په مطمئن یې؟ ډېره مننه داوړ صاحب په ټولو نه اول خو چې موږ مو راوستو مو کاره کوئ. په هر څه نه اول په خیبر پښتونخوا کې د انضمام خبره چې کومه شروع وه، نو په دې کې داسې خلک هم وو چې ځینې خلکو د دې ملګرتیا کوله، ځینې خلکو د دې مخالفت هم کول. نو زه په نه پوهېږم چې موږ ټیک و یا غلط و، خو زه په هغه خلکو کې وم چې زه د دې مرجر خلاف وم. ښه، د مرجر خلاف دی؟ مرجر خلاف وم. بیا اسمبلی او زمونږ سره دلیل دا و په هغې وخت کې چې نن هم مونږ خبره کوو چې که چېرته دا خو یو ځان ته اکایي جوړه شوې ده، نو که دا مرج کېږي په کار دا ده چې د ټول په پاکستان کې چې څومره پښتانه دي چې دا ټول بیا سره په یو ځای شي، بیا ټیک ته دا هم راګډول په کار دي. که په بلوچستان کې 14 ضلع د پښتانو دي، په پنجاب کې 2 ضلع د آبادي ضلع چې کوم دی اټک و میاوالی، په دې کې مسله دا راتله چې اوس 8 زموږ د سینټ سیټونه وو، 8 سینټران زموږ د مرجر سره ډایرکټ خدمېدل چې هغه وهم شوه، ختم شول. 8 زموږ د سینټ ممبران ختم شول ډایرکټ، 12 زموږ ایم این ایز وو هغه 6 شول، 6 هغه هم ختم شول. نو چې 6 و 8 سره جمع کې 14 دا شول، او 14 موږ ایم پی ایز راغلو په جنرال سیټونو باندې. نو اوس که ته دا سره کمپیر کې چې خلک دا خبره کوي چې په صوبه کې دلته زموږ اکثر زموږ ملګري دا خبره کوي چې زموږ دلته اوس آواز راغی، دلته موږ خبره کولی شو په صوبه. ګوره زموږ هلته په سینټ کې هغه آواز و چې اوس ختم شو، په قومي اسمبلۍ کې زموږ یو په 2 و هغه آواز چې اوس په نیمایي شو. نو په دې برابر حساب باندې هغه شی خو ونه شو. یوه دومه خبره دا بیا چې دوی چې مرجر وکړه زموږ سره دا وعده وشوه چې 10 کاله به د تاسو سره 100 اربه روپۍ هر کال درکول کیږي، چې د پښتونخوا نه قبایلي علاقه لاندې پاتې ده کومه په ډیولپمنټل کارونو کې، چې دا دې ځای ته راورسي چې دا د
سیستم سره برابر شي حساب په هغې کې 24 اربه د کال چې کوم انوال ډیولپمنټ پروګرام ADP ورته وي هغه د دوی وعده دا وه زموږ سره چې دا به تاسو ته زیاتوو په دې نه بله دوی دا ویل چې NFC اوارډ به کوو په هغه کې به د قبایلي ضلعې دپاره 3% خپله برخه ږدو نو دا درې شیونه که اوریجنلي شوي وای نو بیا د قبایلي ضلعې یقینا هم چې فایده یې وه فایده یې کېدای شي دغه نه دي شوي د پیسې دا یو هم نه دی شوی NFC د نن پورې نه وشوه چې ډېره ښه موقع وه مونږ اکثر په اسمبلۍ کې ما دا خبره کړې ده نور ملګري هم کوي چې ګوره د تحریک انصاف ملګري ته به مونږ دا خبره کوله چې د تاسو په مرکز کې هم حکومت دی په صوبه کې هم د تاسو حکومت دی نو NFC اوس کولی شئ تاسو په پنجاب کې هم د دوی حکومت و په بلوچستان کې هم د دوی و دلته په پښتونخوا کې هم د دوی په مرکز کې هم خو هغه شی ونه شو نو NFC که شوی وای نو د زمونږ په حساب باندې څه کم 200 اربه روپۍ په هغه کې زمونږ کې دی 100 اربه چې دا بل ځای مونږ ته میلاوی دی او دا 24 اربه دوی دا ویل چې مطلب دا به تقریبا ډبل کوو خو به ADP والی نو دا تقریبا زمونږ سره داسې کېدل چې څه 4.5 اربه روپۍ به د کال راتلی بیا په قبایلي علاقه کې زمونږ د خواهش مطابق کالجونه هم جوړېدای شول یونیورسټیان هم جوړېدای شوی میډیکل کالجونه روډونه او دا شیونه خو هغه شی نه 100 اربه روپۍ هر کال میلاو شوی د دوی شمیره خپله ده خو زمونږ شمیره دا وایي چې په اولاني کال چې مونږ یې نه وو اسمبلۍ ته راغلي په هغه کال باندې 9 اربه روپۍ لګېدلي دي په قبایلي علاقه کې په دوم کال باندې 14 اربه لګېدلي دي په د دریم کال باندې 24 اربه روپۍ لګېدلي او دوی یې کلیم کوي په 40 نه زیاتې چې موږ په دې کال په ده خو چې بیا هم حساب ولګوې په د 3 کالونو کې هم 100 اربه روپۍ په قبایلي علاقه کې نه دي لګېدلي NFC منځ بله نه وشوه هغه هم پاتې شو دا هم پاتې شوه ADP په هغې نه زیاته نه شوه هغه په 24 اربو باندې ولاړه ده نو دا شیونه چې سره ټوټل کې نو بیا زمونږ چې کومې شوې وعدې دي یا زمونږ کومې محرومې دي یا د خلکو کومې هیله دا وه ما به اکثر دا خبره مخکې هم ورته کوله چې ګوره داسې نه ده چې دا کم خلک د مرجر ډېر ملګري وي ما به دا مثال ورکوم لکه څوک لکه نثار مومند لکه شاجي ګل نصر مومند د مومندو MP دی د مومندو او شاجي ګل ځان ته یو د پارټۍ چیرمن دی د خیبر ډسټریکټ دی او د خیبر ضلع دی نو دغه خلکو به ډېر زور په دې خبره ورکول بلکې دې پورې به یې ویل داسې د پارټیانې عوامي نشنل پارټۍ تحریک انصاف پیپل مسلم لیگ دا جماعت اسلامي ټول جمعیت علماء اسلام یې مخالفت جماعت اسلامي پکې وه یو یې د اچکزای صاحب مخالفت کول پښتونخوا ملي عوامي پارټي دا نور چې څومره ګوندونه یو دې ملګرتیا خو په قبایلي ولس کې خاص کر شاجي ګل صاحب او نثار مومند دا ځینې نور کسان دا سره فهرست دي ډېر پیش وي او په دې ریډیو په غا به موږ سره راتلو په مجلس کې په دې ډیوه ریډیو په غا دوی به په دې غوسه ورتله چې تاسو داسې مه وایئ چې دا څه مسله ده یا څه غلط کار کیږي چې ګوره دا دی کیږي خو په یو طرز دی وشي زمونږ خواهش دا و چې دلته په کار دا ده په قبایلي علاقه کې چې دلته اصلاحات وشي یو پیرې دوی به ډایرکټ دا خبره کوله د دې ډېرو ملګریو سره زما اختلاف هم په دې خبره راځي مخکې ورځ ما د ډیوې والي غام شول په پروګرام کې هغې یو پرومو جوړه کړې وه تا به کتلي وي چې په میلیونونو پښتانه د اپیل وکیل او دلیل نه محروم دي هغه شی دوی اوس بیا ختم هم که نو ما ورته ویل چې خو نه اپیل او وکیل دلیل هلته ورسېده چې خلکو وایي چې عدالت به راځي او دا د عدالت څه خبره ده اوسه پورې عدالت هلته جوړ نه شو خبره دا خو ګوره دا ده چې مونږ چې اول راغلو په خیبر پښتونخوا اسمبلۍ کې اولنی بیل د منرل بیل راغی او زمونږ ملګري یا مونږ دومره مطلب نه وي په هغه خبرو نه و پوی خو بیا ما په هغه ورځ باندې احتجاج هم وکړ د بیل کاپي مې هم هلته وشلوله ورته او چې دا شی داسې مونږ نه کوو په هغې کې څه لیکلي په هغې کې لیکلي وي چې په قبایلي علاقه کې چې څومره معدنیات دي دا به ټول د سرکار وي چې په دې کې څومره داسې مځکه ده چې هغه د چا په نوم نه ده په ریکارډ نه ده
دا به د سرکاري نو قبایلي علاقه خو ټوله سیټلمنټ نه دی سیټلمنټ هم ده شو نو ما ورته ویل چې دا زمونږ ځینې ملګري داسې وه د طریق انصاف یو ملګری نوم اخیستلې مناسب نه وي ما ته د شپې راغی وی یاره تا نن ډېر غلط کار وکړه په اسمبلي کې ما ولې وی دا بیل تا چې کومه خبره کوله دا خو د بل څه بیل و ته ما چې ته اوس هم یا په دې خبر نه چې کوم بیل پاس شو او کومه مسله راغله نو دوی قبایلي علاقه یا قبایلي ولس یا د دوی ستونزې مهمه نه وي دا دلته چې کومه خاوره ده دلته چې کومه ځمکه ده د هغې باز دوی ته یو دا شی ضروري وه چې په دې ځمکه د لاندې اوس نن هم ما په اسمبلي کې خبره وکړه په وزیرستان کې ګیس راوتلی دی پروګرام دا دی چې ډایرکټ به پایپ لاین ورکړی دی شي میاوالي ته به ځي ډایرکټ به پنجاب ته ځي په دې کې نه د وزیرستان خلکو ته یې ورکوي نه ورسره لګېدلي جنوبي اضلاع بن او اورګزای او غا چې کوم هم دا چې څوک مري بس مري به هغه نو خبره دا ده چې موږ د شورو نه دا خبره کوو بل به دوی دا دلیل ویلو د مرجر په هکله چې دا محرومي د اف سی آر د وجه نه ده او ما په هر فورم دا خبره کړې چې داسې نه ده محرومي د پاکستان د ریاست په وجه ده زموږ په اف سی آر کې چېرته ناصر صاحب دا نه وي لیکلي چې ته یونیورسټي ما جوړوه چېرته دا نه وي لیکلي چې ته میډیکل کالج ما جوړوه چېرته دا نه وي لیکلي چې ته روډ ما جوړوه بل څه خو دوی نه کول اوس چې مرجر شوی دا هم کم صورتحال دی ډېرو خلکو به دا ویل چې ترقیاتي کارونه به پوره شي د خلکو به ژوند ښه شي امن امان به راشي کاروبارونه به نن وګوره په هغې مخکې نه حالات خراب دي که نه دي ایون هغه وړې وړې تنازعات چې کوم دي د عدالت د وکیل د کوټ کچري خبره که موږ وکړو هغه هم جوړه نه شوه ټولو لانجې چې مخکې به هلته یو عام جرګه کېدله اوس د میرلي ایسي مخکې یو جرګه کړې وه هغه عاجز هم مجبور و په یو صورت چې هلته د قومونو په منځ کې جنګ شروع و هغه څه جرګه کړې وه چې سره پوره من شي په هغې باندې عدالت باقاعده درته غور کړه چې دا خو ته د کوټ په کارونو کې مداخلت کوي اوس دا دي چې په قبایلي علاقه کې یو خلا راغله ډایرکټ نه عدالت لاړو هلته نه اف سی آر پاتې شو نه قبایلي جرګه پاتې شوه نه د ډي سي سره اختیار شته نه د بل سره شته نو اوس خلک په دې نه پوهېږي خلک په دې نه پوهېږي دوه سړي خو پوهېږي که نه چې تاسو خپل قبایل دي یو نثار مومند او یو شجیګل افریدي هغې ته چېرته کله تاسو ناست نه یسته چې درته راشي لږ څه مې په وکړل په دې شي باندې د شاجګل صاحب سره زموږ ډېر زیاتې ناستې او غا نه کېږي د نثار مومند عاجز سره خواره ورځ په اسمبلي کې زموږ دا مجلس هغه هم ماني چې موږ بالکل دوکه شوي یو غلط شوي یو غلطي شوې ده موږ سره خبره په د شاجګل صاحب زموږ سره هلته د ده زوی زموږ سره دی بلاول هغه هم چې داسې خبره راشي موږ اکثر خبره ورته وکړو چې دا خو باز د تاسو کارونه دي دا خو مسله دا ده چې اوس د هغې د وس خبره هم نه ده مطلب هغه هم په دې خفه دي چې کوم هم خلکو د دې حمایت کړی و هغه خلک ټول په دې خفه او پریشان دي او هغه خو ډېر هم زیات دی قبایلي دا خصوصي چې کوم ته ګرانټ خبره کوي دا ان اف سی خبره کوي د ای ډي پي پیکیج ډبل کولو خبره کوي که چېرته داسې شوي وه دا خبرې خو مخکې وې که نه چې کوم مرجر وشو بیا به موږ دا کارونه کوو یا دومره فنډونه برکوو که چېرته هغه صدقې دل سره هغه پیسې د دې ریاست د دې خلکو ته ورکړې وه په صحیح معنی سره بیا خو کار ټیک شوی و ځکه چې پیسه راغله نو مسلې ختمېږي تنګ آمد به جنګ آمد چې کله خلک تنګ شي په کورونو کې بیا په جنګ شي نو اما خیال دی چې که چېرته هغه وعدې چې د مرجر نه مخکې د خلکو سره شوې وې هغه که سر ته رسېدلې شوې وه بیا په یوه عمله سره ټیک هم و خو اوس که موږ وګورو نه د پولیسینګ نظام شته نه د عدالت نظام شته او ستا خبره چې هغه انتظامیه هم حیرانه ده هغه پولیس هم حیران دي چې څه وکړو دا ټولې کیسې راځي ګرانو کتونکو موږ به د میر کلام سره بیا هم خبره کوي د تعلق د شمالي وزیرستان سره دی شمالي وزیرستان کې ټارګټ کیلینګ لګیا دی بدامني ده او اوسه پورې د 2014 نه واخله تر نن ورځې پورې اته کاله پس هم هغه خلک بې کوره شوي دي چې کم د اپریشن ضرب عذب نه دوی تللي وو د قبیلې خلک دي پکې وزیر دي اوسه پورې په افغانستان کې دي په هغې به هم خبره کوو خو د دې نه مخکې یوه خلو وړه غوندې دمې نه پس بیا رضو او تاسو سره به د میر کلام د شمالي وزیرستان حوالې سره خبرې ډسکس کوو
ویلکم بیک ګرانو کتونکو. میر کلام وزیر موږ سره موجود دی. میر کلام وزیر دا راته ووایه چې تاسو د شمالي وزیرستان سره تعلق دی. د اپریشن ضرب عضب د دې په نوم باندې وشو چې دلته به امن امان راځي، دلته به خلک ښکلی ژوند کوي، دلته به ترقي راځي. خو نه هغه ترقي موږ ولیدله اوسه پورې. زه ایز ا جرنلیست چونکې ما تعلق هم د شمالي وزیرستان سره دی. تاسو دلته په اسمبلی کې ناست یسته، نمایندګي کوي، خلکو سره بې رابطې هم وي او خلکو به درته ټلیفونونه کوي، ګیلې به هم درته کوي. هغې وخت کې چې تا سره کله څه په اقتدار کې ناست وي نو خلکو ګیلې جوړېږي او حق یې هم دی. څه پوزیشن دی دا ټارګټ کیلینګ، دا بدامني او دا اپریشن ضرب عضب او اوسه پورې خلک بې کوره شوي دي، بنو کې هم ډک دی، افغانستان هم ډک دی، دا څه دي؟ ګوره ناصر صاحب، قبایلي علاقه یا وزیرستان په دې کې ټارګټ کیلینګ یا بادامني دغه ځای ته رسېدلې ده چې خلک هم نه پوهېږي چې مونږ حکومت ته یا دنیا ته کم سجیشن ورکو، ځکه چې د عموما به په پاکستان کې دا کېدل چې چېرته به بادامني وه نو هلته به اپریشن وشو، دا علاقه به کلیر شوه. لکه د سوات مثال که مونږ راوالو په غټه پیمانه خلک هم آی ډي پي شول، خو ایو سیټ اپ وشو. بیا په وزیرستان داسې بدقسمتي ورته ووایه چې ضرب عضب اپریشن ډېر لوی اپریشن که جنوبي وزیرستان راوالی د رای نجات، نه د ملک په ټولو اپریشنونو کې مهنګه ترین اپریشن دی، تاریخي اپریشن دی دا ضرب عضب. په شمالي وزیرستان کې په جون 2014 کې شروع کړ چې بیا په منځ کې پاکستان ریاست دا خبره وکړه چې وزیرستان کلیر شو، چې د کم مقصد دپاره مونږ اپریشن کولو هغه پوره شو. اوس به سټپ بای سټپ چې کم کډوال دي دا راځي. ډېرې علاقو ته هغه خلک لاړل، لکه میرلي تحصیل چې کوم دی، میرانشاه تحصیل ده، د تاخیل تحصیل صنعت سیریې لاړې و دی، غلام خان تحصیل ده. نورم خبره دا ده چې د هغې باوجود بیا هم لکه تا چې خبره وکړه چې 8 کاله پوره شول، اوس هم یا په باکاخیل کیمپ کې خلک د هغه اپریشن آی ډي پیس چې کم دي کډوال په افغانستان کې پراته دي، هلته په بنو، لکي، ډی خان، په مختلفو علاقو کې. د هغې په کار خو دا وه چې دا خلک واپس تللي وه، یو هلته یې په ارام ژوند کړی و. خو لانجه دې ځای ته بیا راورسېده چې د زمونږ سماعت ګوډي صاحب دی د 2018 د فروری د میاشتې نه د نن ورځې پورې 4.5 هدفي وژنې مونږ ته ریپورټ شوي دي چې دلته خلک په ګولۍ ویشتل شوي دي. 480 نه به د سرکاري ریپورټ 480 نه به 480. نو اوس دا چې ته وګورې په دې کې به ځنې ریپورټ شوي هم نه وي، داسې واقعیت کې ګیرې کېږي. سرکاري د 480 یا 480 څه د پاسه دا سرکاري فګر، سرکاري فګر. نو معنا دا ده چې تقریبا څه کم 1500 کسان په ګولۍ ویشتل شوي دي دلته. نو اوس سوال دا دی چې په قبایلي علاقه کې د دومره اپریشنونه کېدل، د دومره توانونه کېدل، میرلي، میرانشاه، بازارونه بالکل ډیمالش شول، کورونه بیا دومره پورې وشوه چې هغې سامانونه هم راویستل شول، بالکل هلته چې کومې خښتې ګاډر ټیارن وي هغه هم په بنو کې په 100 روپۍ زر خښت لاړل، ټرکونه به راډکېدل، دلته به په خام مال باندې خرڅېدل. نو اوس د هغې نه پس بیا هم زمونږ خلکو دا ګیله ونه کړه، لاړل واپس، بازارونه هم جوړ کړل، کورونه هم جوړ کړل. نن بیا صورتحال دې ځای ته راورسېد. نو اوس ته بیا دا خلک څه وکړي؟ د یوې شمېرې مطابق 15,000 فوجان دي هلته، پاک آرمي ده، تقریبا 10,000 څو پورې اف سی ده، داسې پولیس دی، تقریبا په 50,000 نه زیات سیکیورټي فورسز په شمالي وزیرستان کې موجود دي. شمالي وزیرستان دومره علاقه ده، وړوکې علاقه، 50,000 کسان په دې کې دلته په سیکیورټي په ډیوټي دي، او په دې کې د 500 ټارګټ کیلینګ هدفي وژنې چې موږ ذکر کوو، په دې کې د نن ورځې پورې د یو کس هم معلوم نه شو، د یو کس هم ګرفتار نه شو، هېڅ اندازه هم ونه لګېده چې آیا دا څوک و، د کومه نه راغلی و، په کومه لار لاړو. بل طرف ته پوزیشن دا دی چې په هر غره باندې سیکیورټي فورسز مورچې جوړ کړي دي، په 2-3 کیلومیټر بعد چیک پوسټ دی،
په هغې باندې باقاعده خلک کتل کېږي. یو بل د حیرانتیا خبره دا هم ده، تا به هم کتلي وي چې دا ورځې چې د عام پبلک مومنټ وي، چیک پوسټ هم وي، تلاشي هم وي، دا شیونه کېږي. ګاډي به په قطار کې ودرول کېږي، مریض دی، بل ایمرجنسي چې ماښام کېږي دا چیک پوسټونه ټول خالي. مازدیګر لمونځ نه پس مازدیګر لمانځه نه پس چیک پوسټونه ټول خالي. اوس سهار بیا راووځي. آیا اوس په دا خلک د دې خلکو صرف د دوی د لټ کولو یا تنګولو دپاره دا کار کوي که واقعي د دې وطن امن امان ساتلي وه؟ دومه خبره دا چې د تا خپل تعلق د میرلي تحصیل سره دی. میرلي تحصیل په شمالي وزیرستان کې زموږ سره پلین ایریا ده بالکل. که د تاخیل تحصیل وای موږ به ویلی چې غرونه دي، ځنګلونه دي، سړی راتلی شي، یو واردات کولی شي، بیا پټېدی شي. که په ګاډیوم تحصیل کې کېدی، که په دوسلي کې کېدی، که په رازماک کې کېدی، که په غلام خان کې کېدی. میرانشاه او میرلي، بیا خاص کر میرلي زموږ سره په دې ټول تحصیلونو کې د شمالي وزیرستان په دا 19 تحصیلونو کې دا پلین ایریا ده. په دې کې تقریبا د 1500 کې چې موږ حساب وکړو، زما په خیال چې 350-400 پورې به په میرلي کې دا ټارګټ کیلینګ شوی. آیا اوس د میرلي نه دا خلک د کومه نه راووځي او بیا چې دلته واردات وشي بیا واپس چېرته ځي؟ لکه داسې ښکاري چې د میرلي ذبحخانه جوړه شوې ده روزانه 1 2 3. اوس دا خو مطلب د یو ملک په حساب باندې کېدای شي یا د یوې صوبې په حساب باندې کېدای شي. د یوې ضلعې بیا دومره د 5.5 لکه آبادي مو دوی تسلیموي. د هغې په منځ کې دا کیسه څرنګه کېدای شي؟ او د اوسه پورې نه د چا قاتل معلوم شو، نه څوک ګرفتار شول، د نامعلوم په نوم باندې اف آی آر وشي. او دې ته راځو لکه اوس خصوصا چې څومره هدفي وژنه شوي دي، د هر انسان ډېر قیمتي ده. په خپل ځای باندې د هر چا یو خپل کردار دی. خو اوس د اختر نه مخکې چې د 4 کسان د یوت اف وزیرستان ملګري مړه شول او د کاري صاحب محدودین چې چونکې د تعلق د جی یو آی سره و، د دې واقعې هم خلک حیران کړي دي. خو دا راته ووایه چې موږ په د پولیس چې کوم ریپورټ راځي نامعلوم افرادو خلاف اف آی آر درج کړی شو، مقدمه درج کړې شوله او تفتیش شروع شو. اوسه پورې ته هم ام پی ای د دې علاقې ذمهوار سړی، څومره کسانو تفتیش شوی دی؟ خبره دا ده چې اوس مونږ ټول ګورو، یو انسان هم لکه تا چې خبره وکړه چې د وزیرستان اوسېدونکي دي دلته، په دې کې اکثر هم په نښه کېږي داسې خلک چې لږ څه یو رسوخ لري، یو خلک پرې راجمع کېږي یا د خلکو سره یې تعلق وي یا تعلیم یافته کس. ګوره د اختر په ورځ باندې د تېر کال زبید الله چې کوم په میرلي کې تباهي وشوه، د سی اس اس افسر و. زمونږ په وزیرستان کې زمونږ د ګوتو په شمار څو افسران دي د سی اس اس په هغه کې دا ډېر. نو هغه داسې بیا چې هغې نه پرې راځې دا د یوت ملګري د نور اسلام د مصور د بیا د 4 ملګري دی اسد، وقار، سونی، د اماد، دا نور چې کوم دي، بیا کاري صاحب، بیا د ده سره نومان و دا بل ملګری، یا په هغې نه یوه ورځ مخکې دا چیرمن چې کوم و د جی یو آی والا په مختلف علاقو کې په مختلف وطن کې. نو اوس د وزیرستان په سطح چې کوم هم دومره د کار خلک خو په هغه حساب د آبادۍ په لیول په زرګونو خلکو کې ډېر کم خلک وي چې هغه جلسه کولی شي، جلوس کولی شي، احتجاج کوي، د ولس خبره کوي، زړه خوري. نو هغه چې څومره هم داسې خلک دي تقریبا زموږ نه هغه لاړل په دې کې. لکه مخکې چې کم زموږ مشران ټارګېټ شول، داسې اوس دا بیا یو پوزیشن دې ته راغلو. نو د تفتیش یا دغه چې کومه ته خبره کوې د اوسه پورې دا خبره د دې ځای پورې کېږي چې د ناڅرګند وسلوالو خلاف اف آی آر درج شو او تفتیش شروع شو یا تفتیش جاری ده. اوس دا تفتیش چې اولنی ټارګېټ کیلینګ شوی دی هغې ورځې نه شروع دی، د نن ورځې پورې د دې تفتیش هېڅ پته ونه لګه. دا یوه بله خبره چې خلک به یې کوي نه یا به د چا ورته خیال نه وي چې زه اکثر د خبره باندې سوچ کوم او ځینې خبرې داسې هم دي چې په دې وطن کې که ته یې وکړې نو هغې به بیا تا ته سزا هم میلاویږي. خو زه په دې خبره ډېر سوچ کوم چې داسې واقعیات هم وشول په وزیرستان کې چې هغه په
شخصي مسالو کې د یو کیسه وشوه مرګ هغه کاس هم معلوم شوی دی هغه کاس گرفتار شوی هم د یو سټیټ مشیندري و حساب کتاب ډیر زر په حرکت کې راغلی خو چې کم خلک د نامعلوم په حساب باندې درومي هغه د نن پورې د هغې هېڅ اندازه تفتیش دغسې جاري ده دا هسې یو تکیه کلام یې جوړ کړی ما په خیال که دا خبره موږ وکړو صرف دا نه سیویلین نه سیکیورټي فورسز کسان هم مري او اف سی والا هم مري او د پولیس والا هم مري د پولیس والا چېرته تفتیش سر ته مخې ته راغلی دی د هېچا والا نه دی تللی ګوره دا ده چې په دې جنګ کې موږ د شروع نه دا وایو چې مکمل نقصان زموږ روان دی که ته وګورې پولیس څوک دي زموږ د وطن خلک دي اف سی څوک دي زموږ د وطن خلک دي مقامي خلک زموږ دي د فوج هم اکثر پښتانه خو وي که د وزیرستان یا دغه علاقې نه وي په دې نو ټوټل چې کم دي دا د پښتونخوا وطن خلک په نښه دي په هر حواله سره او د پولیس یا د فوج ایون میجر کارنیل کیپټن هغه هم اکثر پکې غش ول ټارګټ سرکاري تنصیبات هم ټول هغې هم اوسه پورې تفتیش نه دی سر ته رسېدلی چې آیا دا کیسه د کم ځای نه راله د کم ځای نه په دې خړ کمر کې په د هغه کې پورا په یو ځای باندې کارنیل میجر او پورا سینیر کسان وي په بم والوزېدل نو داسې د دوی هم ډېر د حکومت هم خلک پکې شهیدان کیږي خو د نن پورې څه داسې ریپورټ رانغی چې د پلانې ټارګېټ کیلینګ یا د پلانې واقعې دا تفتیش وشو دغه ځای ته زموږ کیسه ورسېده په لنډو ټکو کې راته ووایه د دې مسلې حل څه دی یاره زه به ناصر صاحب نوې خبره نن درته وکړم چې ډېر خلک په دې خبرو لګیا دي چې دلته مذاکرات لګیا دي او مذاکرات ته نه کیږي څوک څه وایي زما په خیال چې د دې مهال مذاکرات دی چې دلته چاته دا جواز پاتې نه شي چې هغه جنګ وکړي که په کومه سطحه هم حکومت کوي او په کار دا ده چې د ولس په هغې کې د دوی د ژوند خیال وساتل شي او بله دا ده چې د پښتو ټپه ده و مرض مې ګران علاج ارزان دی مرض مې ګران علاج ارزان دی په تش کتو د یار روغېږم نه راځي نه چې ریاست پاکستان په ایمانداري سره په سنجیدګي سره وغواړي نو زما په خیال چې ډېره ګرانه خبره به نه وي خو هغه ته زموږ ریکویسټ دا دی چې نور د قبایلي علاقې خلک د وزیرستان خلک ډېر لوی ودرېدل ډېر لوی ستړي شول ډېر مطلب هر څه وشول په زموږ تاسو پخوا د مشر خبره چې ښځینه په غوسه شي اخري شعره دا کوي درته چې کومه خیرې کوي کور د وران شه بچان د مړه شه نو زموږ بچان هم مړه شول کورونه هم ړنګ شول چې در په در شي د میله د ورانه شه نو زموږ هر څه وشول نو مازید خو په کار ستاسو خیال دی چې دا په لنډو ټکو کې راته ووایه که په وزیرستان کې بدامني وي نو په کراچي په لاهور کې امن کېدی شي په وزیرستان کې بادامني د دې ملک دا سیستم ټول سره تړلی دی زه دا وایم چې په لاهور په کراچي کې نه په افغانستان په اخوا یم اثر شته په پاکستان کې خو امکان نه لري که د چا دا خیال وي چې په وزیرستان کې به مسله روانه وي نور ملک به په ارام وي دا امکان نه لري داسې خواب دی چې وزیرستان په امن وي ټول پاکستان به په امن وي چې په وزیرستان خیبر باجوړ دا علاقې ناامني وي د دې اثر د دې مسالې به د پاکستان هر ګوټ ګوټ ته رسي هغې ښارونو ته به رسي چې د نن ورځې پورې د 20 کاله د دهشتګردۍ جنګ وشو کیدای شي چې دوی ته هغه شیونه نه وي رسېدلي خو هغه ځایونو ته به هم د دې نقصان هم رسي د دې اور چې کم لګېدلی دی د دې لمبې به هغه ځای ته هم رسي الله دې وکړي چې په وزیرستان سمیت په ټوله دنیا کې په خصوصا موږ په د ملک کې خو امن راشي ګرانو کتونکو میر کلام وزیر و او د شمالي وزیرستان حوالې سره که د خبرې موږ وکړو شمالي وزیرستان خبره د امن و امان ده حکومت که لږ په سنجیدګي سره کار وکړلو نو ما خیال دی چې هغه د ده خبره ده چې ناممکن نه دی امن ممکن دی او الله دې وکړي چې امن راشي ځکه چې د وزیرستان د امن سره ټول پاکستان هم تړلی دی او د بله چې کومه خبره موږ وکړه وختي چې مرجر وشو نو مرجر نه پس بیا حق دا دی چې امن هم راشي او هغه وعدې هم سرته ورسي هغه فنډونه د دوی ته ورکړي نو ما خیال دی چې بیا په د قبایلي سیمو کې نه به د محرومین هم پاتې شي
کیوں د خیبر پښتونخوا د سابقه د فټې مرجر هم شوی دی، د صوبې حصه ده، اوس هغه فټه پاتې نه شوله. نو هغې نه پس اوسه پورې بدامني هم ده او محرومي هم ده. د بدامنۍ دپاره هم حکومت لږ سنجیدګۍ سره کار واخلي نو دا هم کیدی شي، ځکه چې ضروري هم ده. د پاکستان د امن دپاره ضروري ده چې په وزیرستان کې هم امن وي، د افغانستان د امن دپاره ضروري ده چې په پاکستان او خصوصا په وزیرستان کې هم امن وي. د نه علاوه محرومي چې د مرجر نه مخکې کومه دوی سره وعدې شوي وي باید چې هغه سر ته ورسي. که هغه سر ته ونه رسېدې نو هغه محرومي به هم وي، بدامني به هم وي، ځکه چې دا خلک که موږ وګورو د تعلیم نه هم محروم پاتې شوي دي، د ترقۍ نه هم محروم پاتې شوي دي. نو دا که دا فنډونه چې د دوی په نوم راځي یا د دوی سره کومې وعدې شوي وي که ورې کړي دا خلک په خپل انګیج شي. قدرمنو کتونکو د یو بل پروګرام سره به بیا تاسو سره حاضرېږو. تر هغې هم په لاس سپارم. د الله په امان.